سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو ملګرو، د موزیلا کامن وایس د وغږیږئ برخه کې معلومات درکوم. موږ څنګه کولی شو چې د وغږیږئ برخه کې جملې په خپل غږ داسې ثبت کړو چې نور خلک یې د واورئ برخه کې رد نه کړي. لومړی، غږ مو باید صاف، روښانه او بې شوره وي. دوهم، جمله باید هماغسې ولوستل شي په کوم ډول چې لیکل شوې وي. نه کلمه ورزیاته کړو او نه یې ترې کمه کړو. دریم، غږ مو باید نه ډیر تیز وي او نه ډیر ورو وي، لکه د خلکو سره چې عادي خبرې کوو. څلورم، د سب پر وخت تلیفون یا مایک مه خوځوئ تر څو مو غږ خراب نشي. پنځم، هر کله چې د کومې جملې په تلفظ کې غلط شوئ همدا جمله د سره بیا ثبت کړئ. شپږم، د خلکو یا کورنۍ د غړو سره یو ځای، بازار کې او یا هغه ځای چې شور لري جملې مه ثبت کوئ. اووم، جمله باید په قصدي ډول غلطه تلفظ نه کړو، خو لهجه فرق نه کوي ځکه پښتو ژبه بېلابېلې لهجې لري. راځئ چې د وغږیږئ برخې عملي درس وګورو تر څو زده کړو څنګه جمله په غږیز ډول ثبت کړو. زه اوس غواړم چې د موزیلا ویب سایټ ته داخل سم او د کامن وایس پروژه کې کار وکړم. زه غواړم د ګوګل له لارې داخل سم، ولې موږ کولی سو د فایرفاکس، مایکروسافټ ایج او نورو براوزرو له لارو هم داخل سو. نو زه راځم ګوګل ته، په ګوګل باندې کلیک کوم، همدلته سرچ باکس کې لیکم کامن وایس. په دې کلیک کوم کامن وایس باندې، بیا کلیک کوم. نو موږ سره موزیلا ویب سایټ خلاص شو او د کامن وایس پروژې ته ډایرکټ راغلو. نو همدلته زه په دا 3 ډاټس یا نقطو باندې کلیک کوم تر څو موږ د وغږیږئ او نورو برخو ته لاړ شو. راځم لومړی اپشن چې تاسو وینئ وغږیږئ برخه ده، په دې کلیک کوم. دلته لیکل شوي جملې ولولئ، دا مایک اپشن ده، په دې کلیک کوم. زه اوس غواړم په وغږیږئ برخه کې جملې ثبت کړم. نو ملګرو یو ټکي ته مو پام وي، هر کله چې تاسو جملې ثبت کوئ باید داسې موقعیت غوره کړئ چې هلته شور او بهرني اوازونه نه وي چې جمله مو په صاف ډول باندې ثبت شي. اوس په ما کلیک کوم او جمله شروع کوم. خپله ژبه هم کلا ده او هم بلا ده. بهرنیانو تل زموږ په هیواد یرغلونه کړي دي. په زیاتېدونکي ډول پرمختګ کوي. په ځوانانو کې باید ملي روحیې ته وده ورکړو. هغه راڅخه پوښتنه وکړ. ملګرو ما څلرمه جمله غلطه تلفظ کړه، زه غواړم د سر نه بیا ثبت کړم. په ځوانانو کې باید ملي روحیې ته وده ورکړل شي. ملګرو که تاسو هره جمله کې غلط شوي یاست، مثلا اوله وي، دریمه وي، پنځمه وي، نو تاسو یې د دغه ځای نه بیرته اصلاح کولی شئ او له سر نه بیا ثبت کولی شئ. نو زه د 5 جملې په موزیلا کامن وایس کې ثبت کوم. په سپرل اپشن باندې کلیک کوم. دا پورتنی لاین چې وینئ داسې کله سر ته ورسیږي نو په بشپړ ډول به زموږ جملې په موزیلا کامن وایس کې ثبت شي. ملګرو یو ټکي ته مو پام وي، هر کله چې تاسو یوه جمله ثبت کوئ نو هغه جمله د اسلامي اصولو خلاف وي او یا اسلامي جمله وي خو غلطه لیکل شوې وي، نو داسې جملو سره چې مخ شویه د پرېږدي اپشن بیا وټاکئ.